السلام علیکم دوستانو، تازه د کرکټ نړیوالو شورا د راتلونکو لسو کلونو لپاره د خپلو اتو مهمو ټورنمنټونو وختونه او ځایونه اعلان کړل. د کرکټ نړیوالو شورا په پلان کې لري چې تر 2030 کال پورې د 40 ورځې نړیوال جام، 50 ورځې نړیوال جام او چمپیونز ټرافي په شمول اته ستر ټورنمنټونه په 12 مختلفو هیوادونو کې په لار واچوي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په دې ټورنمنټونو کې لومړی 40 ورځې نړیوال جام شامل دی چې په 2024 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په کوربتوب تر سره کیږي. له دې وروسته په 2025 کال کې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافي، په 2026 کال کې د سریلانکا او هندوستان په کوربتوب 40 ورځې نړیوال جام، په 2020 کال کې د سویلي افریقا، زیمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب 50 ورځې نړیوال جام تر سره کیږي. د دې ترڅنګ په 2028 کال کې به د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 40 ورځې نړیوال جام یو ولسم پړاو تر سره شي. په 2029 کال کې به د هند په کوربتوب چمپیونز ټرافي، په 2030 کال کې د انګلستان، آیرلند او سکاټلند په کوربتوب 40 ورځې نړیوال جام، په 2030 کال کې به د هندوستان او بنگلاديش په کوربتوب 50 ورځې نړیوال جام تر سره شي. د یادو جامونو نیټې او ځایونه پر داسې مهال په ډاګه کیږي چې اتم پړاو 40 ورځې نړیوال جام به په 2022 کال کې د استرالیا هیواد په کوربتوب او 50 ورځې نړیوال جام به په 2023 کال کې د هندوستان هیواد په استازیتوب تر سره کیږي. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال 40 ورځې نړیوال جام چې څو ورځې مخکې پای ته ورسېدی چې استرالیا لوبډلې پکې د لومړي ځل لپاره د دې جام اتلولي تر سره کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.